وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده که یو سړی ځان په داسې شي باندې انزال کړي چې هغه حیوان نه وي، مثلا دیوال باندې یا په بالښت باندې یا په بل شي باندې، دا هم ګناه ده محترمه، ناروا ده. د دغې روزې دی بیا قضایي راوړي الله پاک دې خو داسې نه چې بس ورته کښېني دا روزه مو خوري، دا روزه به هم نیسي، قضایي به هم راوړي. الله پاک دې روغ جوړ لره. شامی دا مسئله ذکر کړي فلو ادخل ذکره فی حائط او نحوه حتى امنع او استمنع بکفه بحائل يمنع الحرارة یأثم ایضا. همدغه د استمناء روزي کې دغه مسله ذکر کړې ده. الله دې کله وروره کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي یو سړی مریض ده، بیا هغې ته یې سیرمونه ورکړي دي د قوت دپاره، نو ښه دا د محترمه د ورځې دې نه لګوي، هغه دې د شپې ولګوي. نورې کستنې کوي پروا نه کوي، هغه چې دردونو دپاره یي، د میکروبونو د وژلو دپاره مشکل نه لري، خو دا د تقویت شیان چې دي دا محترمه بیا د شپې وکړي. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مهاجر د فراه ولایت پوشت رود ولسوالۍ نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم څو رمضانه یعنی څو کاله روزه نیولې. محترمه رسول صلی الله علیه وسلم 9 کاله روزه نیولې ده. په 9 کلونو کې 7 کاله روزه کمه راغلې ده، یعنی 29 راغلې ده، او په دې کې 2 کاله روزه پوره راغلې ده. محترمه علامه ابن الحجر رحمه الله، هیثمی ابن الحجر المکی الشافعي یو کتاب جوړ کړی اتحاف اهل الاسلام بخصوصیات الصيام. هلته لیکي وصح عن ابن مسعود وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما صمنا معه 30، یعنی 29 مو ډېرې نیولي له 10 نه. ومن ثم قال بعض الحفاظ صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات منها رمضانان فقط 30 په 9 کې 2 رمضانه 10 ول، نور کم راغلي دي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره کامیاب اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده مولوي رحمت الله په نامه باندې د غزني ولایت د یک ولسوالۍ نه. د ورور پوښتنه داسې ده که سړی سترګو کې دوا واچوي په دې روزه ماتیږي که نه؟ نه محترمه، که خوندې ستوني ته هم راسي روزه نه ماتیږي، ځکه حنفي فقها وایي چې که یو سړی سترګې توري کې او خوندې ستوني ته راسي روزه نه ورباندې ماتیږي، لانه من المسام، دی دلیل وایي، ځکه لاره نسته ره، دغه د مساماتو دغه وړو سریو له لارې راځي. او که چېرته یو بله پوښتنه یې دا کړې وله که چېرته یو سړی غوږ کې دوا واچوي، محترمه چې غوږ کې دوا واچوي په دې سړي روزه فاسده کیږي، نو قضا سته ورباندې، کفاره نشته ده ورباندې. ولو اقتر دواء فی انفه او فی اذنه روزه ماتیږي وعلیه القضاء دون الکفاره. الله پاک دې روغ جوړ لره. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په روزه کې د روزې په میاشت کې د سهار لمونځ په تیاره کې وسي ښه ده، چې وخت داخل وي چې غلس تعبیریږي، او که په هغه کې وسي ښه ده، څه ورته وایي په رڼا کې وسي. محترمه ما په دې یو ښه بحث کړی ده. منصور احمد وروره یو تحقیق ده په ترمیزي کې مو کړی ده د غلس په اړه باندې، سږکال مکمل ښه مفصل بحث ده. نو منصور احمد وروره که درسونه د ترمیزي در سره یي، هغه د اسفارو د غلس د وختونو په اړه باندې ډېر ښه علمي بحث ته محترمه. تا ته به حاصل دلته دومره ووایم چې افضل غلس ده وروره، نو هلته نور علمي تحقیق هلته ده چې ولې هغه در سره واوره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي د ایران د چابهار بندر نه. دوی وایي که یو سړی په ګیره کې ګوتې وهي او ویښته یې تېر سي په دې روزه نه ماتیږي وروره. الله دې ښه لره وروره کامیاب.